کار روزګار وکړې نو بیا به له ښځو کوم داسې ښځې نه کېږي دا ښځې په کار روزګار کې لکه داسې نه ستاسو حق نشته چې دې بچو له ښځې وکړي ولې نه زما دا حق شته خو لومبې ستاسو حق ته چې تاسو لاړ شئ مزدوري وکړئ چېرته ټاټکي یوسئ چېرته بیلچي ووکئ چېرته بیلچي چاري ووکئ او ما له روپۍ راوړئ ما یې راکړئ نو بیا دا زما دا حق دی چې لومبې ورکړې خور واده کړم او بیا به تاسو له چېرته جینۍ ټاټي د خیرات رنګ تړیو هغه ولې نن دی شو نو دا چې لو که نه نو د څه مرضي پي مورې د نن نه بعد زما 10,000 روپۍ میاشت بدله په هر پیله در کوم خو ماله به یا بچي خو دې 10,000 کې لږ وخت ورخوشه 15,000 شوه نو دا به ټکم تا نه به موږ وکړه دا خبرې د ورندار چرنی تر وادي سو خیر دی ماشومه د لیونۍ ده لیونو سره څوک داسې لیونو دمه تب د سړي لوندې خو ځه ته چې مکه واړتې مو واړتې اخو سپي دي اوس په دې چې خو ته ترې نه وړې خو ته هم ښځه وې نو ته به دوی سره کټ کې هم نه کېناستې بې غیرتې څونې ووایل وګیته ګاله خو یو چنچي به در راوستې وه که نه او که نه ما خو تا ته ویل چنچې کې مې بوتلې مو چنچې نه سیلۍ کې مې بوتلې راوستې ما تا ویل زه یوازې ځم دې کې ما ته ګناه شته نو دروغ څه لرې دوکهبازه لا خو دا ویکسلۍ کې مې بوتلې هغه ستر نه د پیاده لا خوشي کړی یم ویکسلۍ کې مې بوتلې نو خامخا چې اوس کې د لاره لږه پاتې شوه ما ته داسې مه ګوره زه صرف 6 روپۍ ګوره جب کې هر ټایم ساتم 24 ګنټې سروس 6 روپۍ هر ټایم ساتې وګیته کې مکه خیر د ځان وښولو که نه مور خو دې داسې نه وه چې ته لا چاته تلې خدای پاکه ځکه خو دقسې پاتې شوی وم چې مور به مې ډک جام په تاړه درکړو او ما ته ته لږه ګزاره وکړه نو لږه ګزاره اخره کې دا شی احساس شو په دا خبرې پرېږدوه څنګه چل دی چې په نیټۍ سپېدو باقي په وړو د سکول ناوخته کېږي وی خو دې مکه فضول لګي خو زه به له تاسو سره واده کوم دې ځان ته لیدې دې مخ ته خو وګوره خیر دی ستا مور مو پاچوي ده خپل ترور پلار سترګو ته وګوره دا د پښتو وطن دی نه زاړو پښتانه نه یم نه او بله دا که نه چې زه نه د پلار سترګو ته ګورم او نه د ترور سترګو ته ګورم او که زما مور وفات نو زه به انشاءالله ډاکټر سره واده کوم دا هغه خلک څنګه وي دا ټوټې په سوري وتړه نو سوری موږ شته نه که نه ما به تړلی بیا په نور وتړه خو بس ما درته وویلې حاجت نشته دی راځه چې ځو شاوه ما سره داسې خبرې مه کوه ښه ګوره داسې کار دی ملالې زموږ دا رشته مشرانو پورکوټیوالې کړې ده هغسې بدې ته یې ماړه وه ښه په رضا ښه په سلا رشته کې رشتهدارۍ کې کلي کې راپسې ګوره خلک مه خندوه راځه یو خبره راته زه وکړم که نه زموږ مشرانو کې دا اول غټه غلطي ده چې په ورکوټیوالي باندې رشتو کې او بیا چې انسان غړ شي نو یې خوښه نه او یا څه بله مسلې او یا بله مسلې زما دا نه ده خوښه پوه شوې دا زمونږ مشرانو ډېره غټه فیصله کړې ده خو بالکل غلطه کړې ده ما ستا خوښه ده ما خو درته ویل ګوره دا پردي خلک دي او ګوره چې خامخا واده خو لازمي ده سنت طریقه ده نو چې پردي خلک کور ته راولي او دا لانجې کونجې کوي نو ګوره خپل خلک ښه نه دي په ځای به پاتې شي هسې زړه مه بدوه او که ته هر څه وې که نه زما دغه یوه خبره ده او باقي خبرې به کور کوو راځه ستا هم دغه یوه خبره او زما هم دا یوه خبره زه چې ځو خیر یا سرحان خیر عثماني څنګه چلې څنګه چللی خیر بې سوری ولې یار سوري ته شه ټینشنونه دي که نه کار په تالاش کړو تا دغه کار پسې ګرځېدم ما ټینشنونه مه کوه څه غلط کار به دې کړی ځکه ټینشن کې نه ماړه تا ته زه سړی ښکارم خو یې عزت سړی الله دې خوشحاله که ولې نه مړه تاسو خدایا خلک یې وایي ګوره اسلام موږ له ده اجازت راکوي چې د چا لور خور پیغله شي که نه لکه مخکې خلکو به په جومات کې اعلان وکړو چې یاره زما دا لور خور پیغله ده اوس به خلک ځانو ته خلکو ته بدې ښکاري چې وایي بچاره په دې لور خور تنګ دي که څه چل دی کور کې الله یو پیغله پیدا کړې ده د بل د کور ده په دې خو پوهېږي که نه او به دا خو در چې ورکوي که نه د بل د کور ده که نن د که ډېرې مو ساتي یو ورځ به دنه ودېږي ځي به روانه لار ده شکر الحمدلله مونځ اودس کوم اتیا سل لوبۍ ځان له ګټم کار روزګار کوم واده مې نه دی کړی چې څه مې نو روایه ګورې نو تالی درکمه نو څه به پکې خمبیره به ترې جوړوې که څه به پکې لکه زه بس خور تالی درکومه په ایمان دی ګړۍ ته وګوره د ګړو مړو کار نه دا خو د 1.5 روپو ګړۍ له ټوپې سره ټوټل 2.5 ګاډۍ وړې وې لګیې د ځان نه ده د دوبۍ ګړۍ ده د دوبۍ نه کو د امریکې لکه تالی نه درکومه ولې مې خو څه ښه کورنۍ دی په درک کې ده
او کنه کو ته پرې ټال زانګې چې بالکل نه زانګې په دا دونه تعلیم مال سره زه تا د پاره شاخیر ښکارم نه نه ما ته ویل چې ته شاخې نه ستا دې خبر نه شي چې ښه کور نه یې ګورم لکه چې زه غلط سړی ته چرته کې په دې پولو ګرځې لکه ته ما چرته په کار روزګار صحیح نه کړې نور سره څه کار ته ونه لکه زه د شپې 12 بجې کار کوم دیاړی لازم چې څوک مې ویني پټ کار کوم دا کوم ځای کې دا شپې 12 بجې دا کار خو بس یاره زه پیسې ګټم یاره په کومه طریقه که ستا خو رکۍ په کومه ورځ باندې ناره اوده شوه ما به د مرۍ نه نیسي نه تعالی خو بېخي نه در کوم عثماني ستاسو کار و چې ته اوس لکه ما سره د رښتو بحث کوې زما مورم پالج والده او پلار مې پالج واده الله دې هغوی ښه کړي او د هغوی هغه سخته دې خدای تا دې درکړي نه پاکې نه پاکه مولا چې لاړه شي د نن سهار وخت د نه شا په سوزي چې په دې کلي کې خو په شرمونو وشرمېږي خبره وره ته راشه دې خوا خلک یاره د خبره ده یاره زه خو یم چې بس دی لاړه شم دغه عثمان چې راته کوم کور دی او په دقیق کې ول دا رشتو ته وایې چې بس ده وای هغه را کوټه ده کې زه کو دوه خویندې یو به تاله وکړم د پاتاله شا برقه مې راواله ته زما غم کې خبره وره تا نه یادوم چې نه کې مالا خبره دا دی چې ګورې سړی کار کسب نه دی قسم ادي نو چارله وته جاړي نو چپ بس سر به مخ وګاو پات د مورې ماره خبرې ته سوچ کړي بس ورالم برکړه نه لالم ورته د پات چابا ته مې سر خرابې یوم د کان دی قصو کما زه به کو د چرته مې لواد دا وادو کو بیا هم کارونه قصبونه چالو کړ وی د قصیدې پلارم وی کار قصب به نه کوم چې ول راواده کوم نو بیا کار قصب ته لاس واچو به برکه مې نه راوړه ها ورته پیره خیره او بسم الله وته وای چې نو د لیډر نه کی لاندې ډوړي نه کی نن مې دا چې تبم د خصوص چې لاړه شم چې ناشنا خلک یې چرته وکړم چې څنګه خلک نه یوازې دي چې زمونږ د ناستې ولاړې به مې هم یوازې دي و یوازې ځم لار بر باندې بدی کاری دا به تلیو نه یو قسم را سره مزه بل څه یوازې ځم بده ودتون خوا او سود شاه تاسو نور کار قصب څه دي چوکیداری کوم څوکیداری کې ټوټه ته مې پرېږدې بټ مونږ کار سشته څه چې ته د هغې څوکیداري کې پروتو څه زه نه لاړم لکه هسې نه چې اوده شي او څوک راننو جو کور کې دغه څه پوټي نیم شي شته چې هغه هم د نه یو سکې دغه د کور څوکې که او پاڅه څملا دې ماته نه ده دم مه کوه د خیره چې دا دوان ډلمي درته پروت دي په دې ټوټ کې که نه هېڅ ټبم نه پټېږي ښه هر ټبه راچه ور کونډي کا ټونډي کومه د دم ته د هغې مخې بند کا تلی مشي زویا او یو وکړه پیغله جینې ده ولې خیر شه خو زمون کور دی که نه ښه او که ستاسو کور دی نو راځه ما ورته لږه وردن راځه نشته د ما یو پلار دی یو خور مې ده راځه ور بند کړمه که نه یا بده خبره چې ما پټ کړم راځه پاسه روړ امیر خان کاکا راځه به هیڅوک نشه پلار مې دی راځه ورشئ
دا راته ووایه امیره چې ته ما سره څونه مینه کې امیره زما خو تا سره دا نه مینه ده چې زه تا ته ویلی نه شم زه تا سره دا نه مینه کوم او دا مې د سره واده ده چې زه به ستا نه بغیر د هېچا په ډولۍ کې هم کښېننم امیره